پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. دوستانو د اسلام آباد د خزینه پولیسو یو فحاشه ویډیو د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې چلیږي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې د اسلام آباد یوه خزینه پولیسه له یو نارینه پولیس سره فحاش او لوس ډانس کوي او ویډیو یې وایرل شوې ده. دوستانو که غواړئ چې همدغه ویډیو وګورئ او په اړه یې هم پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو دغه فحاشه ویډیو د اسلام آباد د خزینه پولیسو لخوا په ټول پاکستان کې شور ماشور جوړ کړی دی او په سوشل میډیا هم ښه ډیره وایرل شوې ده. دوستانو دغه د اسلام آباد بې شرمه خزینه پولیس کانسټیبله د یو بل پولیس افیسر سره په افیس کې لوس او بې حیا ډانس کوي او د ډانس په دوران کې جنۍ له کنټرول څخه ووته او خپل شرټ یې وایستل او هر څه یې ښکاره بربنډ کړل. دوستانو د یوټیوب د پالیسي په وجه مونږ دغه لوسه او فحاشه ویډیو دلته نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د چا په کار وي نو مونږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. ملګرو د یو ملک ساتونکي پولیس او محافظین چې داسې وي نو د هغه ملک دی الله مل شي. دوستانو د نن سبا پولیس د دې پر ځای چې زموږ د معاشرې او خویندو میندو ساتونکي او محافظین شي بلکې دغه بې حیا او بې شرمه پولیس د دوی له عزت سره لوبې کوي. دوستانو په هر اداره کې ښه او بد شته، هغه که پولیس وي او یا هم بله اداره. خو د دغه ویډیو څخه داسې معلومیږي چې دغه بې غیرت پولیس د بې غیرتي ټول حدونه پار کړي دي او حکومت پاکستان باید د دوی دغو فحاشو کړنو ته جدي پاملرنه وکړي او حکومت باید د پولیس ډپارټمنټ څخه د داسې بې حیا او بې شرمه خلکو صفایي وکړي. دوستانو دا وه نننۍ ویډیو. که دغه ویډیو مو په کار وي او یا هم د دې ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.